بسم الله الرحمن الرحیم. د کورل 11 یو بل درس ته راغلاست. د نن ورځې په درس کې به تاسو ته بیسیک شی در وښیم چې څنګه د څو لارو څخه او څه رقم موږ کولی شو آبجکټ کلر ورکړو. اول فرض مثال زه یو آبجکټ لرم، دغه یو سرکل دی، صحیح ده. دا سرکل زه انتخابوم، فقط ساده راځم د خپل کلر پلیټ ته. کلر پلیټ ته چې زه رالم، مثلا په یو رنګ باندې کلیک کوم، هغه رنګ به ولاړ شي زما پر آبجکټ باندې به اپلای شي. دا یوه طریقه. دومه طریقه، یو کلر راخلې، ډراګ اینډ ډراپ، لیفټ کلیک پر نیسئ، دا کلر ځان سره وړئ، صحیح ده. کلر چیز کې راوړئ او دغه هر آبجکټ چې پر هغه باندې علاقه یې ډراګ اینډ ډراپ چې ورته وایي سي، آبجکټ په کلر واخلئ. دا بله طریقه. بله طریقه دا ده چې دې ته اصلا د په اصطلاح په هغه پروفیشنل لحاظ باندې ته وایي کلر نیبرهود. کلر نیبرهود دا رقم دی، مثلا دغه آبجکټ ته سور رنګ ورکوم، صحیح ده. دې آبجکټ ته ما سور رنګ ورکړې. موږ کولی سو چې په دې آبجکټ کې د دغه همسایه رنګونو، یعنې د سره د پاسه ژیړ او د سره لاندې یو څه خام سور، د دغه دوو د رنګو څخه موږ استفاده وکړو. دې ته وایي کلر نیبرهود. تاسې فقط د څو ثانیو لپاره په دغه سره کلر باندې لیفټ کلیک د ماوس ونیسئ، په څنګ کې به یو بکس خلاصي. په دې بکس کې 49 کلر دي، 49 مختلف کلرونه دي. اوس ګورئ، لوړه خوا ژیړ پسې اړه لري، مابین سور او کښته هم د ګلابي رنګونه دي، پینک. نو اوس په تاسو پسې اړه لري، په هره خانه چې کلیک کوئ دی به هغه رقم رنګ اخلي ستاسې آبجکټ. وګورئ، بیا راسئ پر دغه سره باندې د څو ثانیو لپاره لیفټ کلیک د ماوس ونیسئ، دا باکس به خلاص شي. دې ته وایي کلر نیبرهود باکس، صحیح. اوس مثلا زه د ژیړ په خوا کې به یو رنګ انتخاب کړم، اوکې. دا هم بله طریقه ده، دې ته وایي کلر نیبرهود. بل به راست دا بل آبجکټ ته، فرض مثال زه یو آبجکټ ته رنګ ورکوم، مثلا ژیړ، صحیح، ژیړ رنګ مې ورکړئ. اما زه اوس غواړم چې په دې ژیړ کې لږ څه سپین رنګ هم مکس کړم. څنګه کولی شم؟ که زه سپین رنګ باندې کلیک کړم، زما د آبجکټ ټول رنګ تغیر کړي. که زه په مثلا دا بانجاني یا آبي رنګ هر یو چیز باندې کلیک کړم، ټول آبجکټ تغیر کړي. اوس زه څنګه کولی شم په دا خپل ژیړ رنګ باندې یو بل رنګ لږ څه مکس کړم، په سور رنګ باندې په بل رنګ څنګه کولی شم؟ نو تاسو په خپل کیبورډ کې کنټرول ونیسئ. د کنټرول د نیولو څخه وروسته هر رنګ چې غواړئ چې په دې ژیړ سره مکس کړئ، پر هغه باندې فقط یو کلیک، آهسته آهسته کلیک 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 کلیک، هغه رنګ به د یو سره مکس کړي. زه اوس راځم په ژیړ کې سپین ګډوم، نو پر وایټ کلر باندې کلیک، د آبجکټ ته وګورئ، رنګ یې آهسته آهسته تغیر کړي. وګورئ، که بیرته غواړئ سور رنګ ورسره مکس کړئ، کنټرول ونیسئ، بیا راسئ پر سور رنګ باندې کلیک کړئ. په دغه رقم باندې کولی شئ دوه رنګه سره مکس کړئ. دا هم بله طریقه. راځم بل آبجکټ ته. په دې آبجکټ کې به زه به تاسو دغه ټول څخه استفاده وکړم. دلته به موږ د انټراکټیو د کلر فیل د ټول څخه به استفاده وکړو. هغه دغه دی، ټولز ته به راسئ، دلته به دې برناش باندې کلیک کړئ. دلته موږ دغه ټول لرو چې دې ته وایي انټراکټیو فیل ټول. د فول ټول باندې به کلیک کړئ، د دغه آبجکټ په یو قسمت کې کلیک کړئ او بیا خپل ماوس ته حرکت ورکړئ. حرکت چې مو ورکړئ، هغه د ماوس کلي ایله کړئ. اوس ګورئ، موږ دوه قسمه فی الحال دوه قسمه رنګ دلته لرو موجود دی. مثلا زه به دا لږ څه زوم کړم که ستاسې خوښه وي. ښه، د زوم کولو څخه بعد اوس وګورئ، دغه آبجکټ ته موږ د انټراکټیو فیل ټول څخه استفاده وکړه. اوس که چیرې تاسو دغه د ابتدا نقطه هرې خوا ته حرکت ورکړئ، د هغه رنګ چې مثلا تاثیرات به زیاتېږي. ګوره، زه دا بیرته د خانې څخه بس کړم، اوس بیا د رنګ څه سپین رنګ څه تاثیرات زیاتېږي. زه کولی شم دلته د بل نقطې ابتدا نقطې ته هم حرکت ورکړم. دا مکس رنګ دی، تور او سپین. مثلا دلته اوپاسیټي به زیاته یا کمه کړم، روښانتیا د کومې خوا ده زیات، د کومې خوا ده کمه شي. اوس نو که تاسو غواړئ دلته نور رنګونو څخه استفاده وکړئ، فقط راسئ، یو رنګ واخلئ، انتخاب یې کړئ، راسئ دلته په خپله په دغه کوچنی شکل چې تاسو وینئ د مربع په دې کښې ډراپ کړئ. اوکې، وبخښئ، رنګ مې انتخاب نه کړ. کلر چې مې انتخاب کړئ،
دلته به په دا خانه کښې ایله کړئ صحیح. او مثلا بل کلر جړ به انتخاب کو په دې خانه کښې دلته د ماوس نه کو په خانې به دغه کې برابر کړئ او دا پر ایله کړئ. وګورئ اوس دوه رنګه مکس شو ژړ او بل هم تقریبا شین یا آبي یا بنجاني هر شی چې دی خو مقصد نور مطلب کار دی ورڅخه واخله صحیح شو. اوس تاسې کولی شئ نور رنګونه هم دې سره مکس کړئ هر څو رنګه چې غواړئ. څنګه کولی شئ بیا راسئ دلته مثلا دا وارې سور رنګ به زه واخلم صحیح ده. د دغه پوینټر نوکو پر دا خط باندې برابر کړئ رنګ په هغه ځای کښې ایله کړئ. د هغه بعد به راسم زرغون رنګ به انتخاب کوم زرغون رنګ به هم انتخاب کوم را بسم دلته په دې حصه کښې به دلته به د هغه بعد به راسم سپین رنګ به انتخاب کوم سپین رنګ به راواخلم انتخاب یې کوم په دغه یو قسمت کې شو ایله کړم. اوس تاسې وګورئ څونه ښایسته کلر جوړ شو. او اوس که تاسې دغه هر ناچ ته حرکت ورکړئ د هر نقطې ته د هغه رنګ ساحه به زیاتېږي د هغه رنګ څومره ساحه تاسې غواړئ هغه رنګ ونیسئ. اوس تاسې کولی شئ استقامت تغییر ورکړئ دغه نه داسې ونیسئ کولی شئ د کلرونو استقامت تغییر ورکړئ. څومره ښایسته او خوندور رنګ راغلی. نو دا و د رنګونو د څو لارو استفاده کول. تنها دا د رنګو باندې د استفادې کولو او د پوهېدو لپاره تنها دا کافي نه دی ځکه چې موږ د رنګ لپاره باید ډېر څه وکړو. خو خیر زه به کوشش وکړم په نورو ویډیوګانو کې هغه څه چې تر یو حد اندازې پورې امکانات یې انشاءالله هغه به ستاسو سره زه شریک کړم. نو دغه د نن دپاره همدومره کافي ده. او دا ښکلي ښکلي رنګونه وګورئ ښکلي ښکلي طریقې دي. نو تر بله درسه د الله حافظ. بیا هم ستاسو د نیکو نظریو او پیشنهادونو ته زه منتظر یم. کولی شئ د فیسبوک د لارې څخه ما سره اډ کړئ محراب الدین واکمن. کولی شئ د یوټیوب د لارې ما ته ځان سبسکرایب کړئ او ما ته میسج راواستئ یا هم زما د ایمیل ادرس له لارې څخه. تر بله درسه د خدای په امان.